پکتیکا والده روغتیا وزارت له مسؤلینو غواړي چې د یاد ولایت مرکزي روغتون د ارتقا لپاره د عملي چارې پیل کړي. د دوی په خبره 3 میاشتې وړاندې یاد روغتون له 15 بسترې څخه 150 بسترې ته لوړ شو، مګر تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي. نور حال د زمزم په راپور کې. د روان کال غبرګولي په میاشت کې د پکتیکا په مرکزي روغتون کې یوه غونډه په دې ویاړ جوړه شوه چې د پکتیکا مرکزي روغتون له 15 بسترې څخه 150 بستره ته لوړ شو. د غونډې په مهال چارواکو ژمنې وکړې چې نور به د پکتیکا مرکزي روغتون ته د هر ډول امکاناتو او اسانتیاوې برابرې شي. په رسنیو د خبر له خپرېدو سره یاد روغتون ته د ناروغانو د ښه کېدو هیلې نورې هم زیاتې شوې، خو په دې ژمنه 3 میاشتې وړي چې لا هیڅ هم نه دي شوي. یوازې د ناروغانو تګ راتګ زیات شوی چې دې کار د ملکي روغتون د روغتیا پالانو ورځنۍ چارې هم ټکنۍ کړې دي. اوس مهال په دې روغتون کې په منځني ډول د ورځې تر 800 ناروغان کتل کېږي، که څه هم دا روغتون یوازې 2 متخصصې ښځینه ډاکټرانې لري. بلخوا د عامې روغتیا مسؤلین دا ستونزه مني، خو وایي چې دا یوازې ژمنه نه ده، بلکې ژر به وکولای شو چې دا فعالیتونه په عملي ډول پیل کړو. او په راتلونکي قرارداد کې به دا موضوع شامل وي چې پرسونل به هم زیاتېږي او په خپله د شفاخانې د ظرفیت به هم ورسره زیاتېږي. نو انشاءالله دا ژمنه به په عمل باندې بدلېږي. دې ځای ته د تداوي لپاره راغلي ناروغان وایي چې په روغتون کې د روغتیا پالانو د کمښت ترڅنګ د طبي وسایلو او درملو کمښت هم جدي ستونزه ده. د خلکو په خبره چې د زیات بیروبار له امله د ناروغانو درملنه په وخت نه ترسره کیږي. مریضان ډیر دي، پرسونل کم ده، ډاکټرانو ته لاسرسی نشي کولی. دوی باید پرسونل هم زیات کړي، دغه 15 بسترې 1.5 بسترې په حقیقي ډول باندې 1.5 بسترې. په پکتیکا کې د روغتیا پرمختګ موسسې استازی د درملو په برخه کې د کمښت ستونزه ردوي، خو په یاد ولایت کې د مسلکي ښځینه ډاکټرانو نشتون یوه لویه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د اداري تشکیلاتو سره سمې ګمارنې ترسره شي. پکتیکا ولایت کې زنانه ډاکټرانې نه پیدا کی، حتی میډوایپانې دلته نه پیدا کی. نو کمبود وجه دا ده او په دې هکله کې موږ ډېر زیات کار کړی دی په شخصي روابطو باندې. د اعلاناتو د لارې نه موږ دغه کوم بس چې اوس د زنانه ایم ډي او کم لرو هغه هم څو ځله اعلان کړی دی. د ویلو ده چې د تیر دولت په مهال پکتیکا ته د سفر په ترڅ کې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم د پکتیکا د مرکزي روغتون د ارتقا په برخه کې له خلکو سره کلکې ژمنې کړې وې چې یوازې ژمنې پاتې شوې او عملي نه شوې.